ښې خبرې څومره ثواب لري. نبي علیه السلام په جنت کې داسې بالاخانې دي چې باندې طرف یې د ننې نه لیدل کېږي، د ننې طرف یې د باندې نه لیدل کېږي. ګورې موږ په دنیا کې د دغه مثال په شیشه کې وینو. شیشه چې ولګېږي کوټه کې ناستې د باندې خلک ویني، د باندې ناستې د باندې څوک د ننې کوټه ویني چې شیشه صفا شیشه وي. بعضې شیشې خو هم داسې دي چې مانع وي، خو بل شی ورسره ورکړل شوي وي. د جنت بنګلې د سرو زرو او د سپینو زرو نه جوړې دي، خو دومره صفا سره زر او سپین زر دي چې خښته دا لګېدلې خو د خښتې نه د باندې شی ویني، حاجب نه ده. په کوټه کې ناستې درجې متفاوتې دي. چت ته چې وګورې پاس خلک چې تر تا پورته د هغه هم ویني، د هغو بنګلې ویني. چې تا نه لاندې د هغه هم ویني، لاندې هم حاجب نه ده، پورته هم حاجب نه ده، دورونه هم حاجب نه دي. دستي یو کوچي مبارک چیک شو، یعنی حضرت صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي دا بنګلې نو دي چا؟ شوق پیدا شي د مسلمان. نبی علیه السلام ورته ویل چې دا صفت په چا کې وو، خدای پاک داسې بنګلې ورکوي. اطاب الکلام په بل ځای کې افشاء السلام نه تعبیر دی چې د هر چا ته سلام اچي، تکبر نه وي پکې، شناخته او نه شناخته هر چا ته سلام اچي یو. و اطعم طعام خلکو ته ډوډۍ ورکوي. و ادام صیام امیش روژې نیسي نفلي، او د شپې لمونځونه کوي چې خلک ویده دا د دغه دي. یو ځای کې بل ځای کې راځي بیا چا ویل دا خو هم ډېر سخت کار ده، ټوله ورځ به لګې هر چا سلامونه به اچوې، او سترخان به دې غوړولې، ټولو خلکو ته به مړۍ ورکوې، ټول عمر روژې نیسې او ټول عمر د شپې نفلونه کوي. دا خو ډېره سخته ده. نبي علیه السلام ورته دا ډېر اسانه ده چې چاته خدای پاک اسانه کړي. په ټوله ورځ یو سړی په مخه درغلی سلام واچوه، په یو بخل مه کوم افشاء السلام کې راغلی. اطعام الطعام چې بل مېلمه نه و د خپلو بچیانو ته په سم نیت، پرون مو ونه ویله چې په خپل اهل باندې صدقه ده، د خپلو بچیانو باندې په ښه اخلاص وخوره، دا اطعام الطعام ده. صیام الدهر په میاشت کې 3 روژې نیسته، دا ټول عمر لکه تا چې روژه یې. د شپې قیام که نور دې نه وي په وسپرال ماخستن لمونځ په جمع وکړه، د سهار لمونځ په جمع وکړه، لکه دا ټوله شپه دې چې په عبادت تېره کړي. څومره اسانه شو او داسې مقامات خدای پاک ورکوي. حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام به اول د پیریانانو د سترګو د انسانانو د دغو نه پناه غوښته په خپلو الفاظو مبارکو باندې، خو چې کله قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس نازل شوه بیا یې نور پرېښوه، غالبا بیا دم په دی کوه. د څه شي دم؟ دغه دم چې د چا د نظر یا د جنیاتو د اثار د دغه نه به چې ډارېدو. قل اعوذ برب الفلق، اوس نو وروسته من شر ما خلق، جنیات انسانان ټول کې داخل شو که نه شو. دا جامع الفاظ دي. ګوښه چې دم کوې دا که دا کورو کې چې نظر وچوي، تورو سترګو، برګو سترګو، شنو سترګو، سرو سترګو، دا چې سره یادېږي، خو د هغو په ځای باندې دا جامع الفاظ دي. په دغه حیثیت نبي علیه السلام بیا دا نور دمونه ډېر نه کړه، ډېر په چا باندې کړه؟ په دا معوذتینو باندې کړه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حضرت علی کرم الله وجهه ورېندار حضرت اسماء بنت عمیس د حضرت جعفر ښځه راغله، ورته ویې چې د حضرت جعفر اولادونه د خپل نوم نه وراخلي، د هغه اولادونه په نظر کېږي ډېر وایي صباحت ډېر و، ډېر ښایسته وجودونه خدای پاک ورکړي دی د اولاد ته، دا ډېر په نظر کېږي. نو آیا د دوی دپاره زه څه دم وکم؟ نبی علیه السلام ورته ویلي او که یو شی هم د تقدیر نه مخکې کېدی نو عین به مخکې شوی و، خو چونکې بې تقدیر الهي څه کېږي نه، که نه نظر دومره تیز ده، دا مبالغه ده، دومره تیز ده چې اوښ کټوې ته رسوي، انسان قبر ته رسوي. حتی په عربو کې جاهلیت په دور کې خو داسې نظرباز خلک موجود وو چې دښمني به یې پکړې، وږي به یې کړه، بیا به چې دوی دښمن را روان و دغو ته به روپۍ ورکولې، په لوږې په حال کې به یې راوایسته چې ته اوس په نظر یې که، به چې په نظر کو په هغه ځای به واوښت. حتی نبي علیه الصلاة والسلام ته یې داسې سړي راوسته. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذکر. دا آیتونه خو نازل دي دغه د په دپاره شوه. نو که یو وارې سبقت کړی نو د تقدیر نه عین به کړی او دا ورته وکړه، دا مؤثر ده. دا بل روایت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل مسیان مبارک حسنین مبارکین د هغو به دم په دغو کلماتو سره کوه.
اعوذکما بکلمات الله التامه زه تاسو ته پناه غواړم د الله په تامو کلمو باندې د چی نه من کل شیطان وهامه الته مخکې چې حمه ذکر کړی و نیش چې سړی چی شیطان جنیات دا پټ شیانو ته ټولو ته ویل کېږي نو د شر د هغه شیانو نه چې انسان وچی چې تمري دی هغه نه پناه غواړم ومن کل عین لامه او د هغه سترګو نه چې هغه بد نظر وي چې انسان په نظر کې دی هغه نه پناه غواړم او بیا به ویل چې ابراهیم علیه السلام خپل زمن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په دغو کلماتو دمول نو دبم خپل مسیح مبارکان په دغو کلماتو دمول